نو پس زما بیان چې څوک اوري دا یو فارمولا سار کې ځای که خیر ان شاء الله هر سړی چې کار لوزي د دکان لذي که زمیندارۍ لذي که نوکرۍ لذي هر څوک چې کار لذي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعاته نفل به کوي 2 رکعاته 2 منټه پرې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعاته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکت دي حقا د نه غواړم چې ته پرې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پاکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خصوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خصوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به دا یو شو دویمه فارموله ده د څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په کوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا او رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار کې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول کې وګدا ویلی شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وبدا نشي ویلې دا مختصر وایه ما سره وایه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری 2 رکعاته نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچي اوس به توجه نه کوي ته خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ باندې نه کوي توجه وي او چې دا مال ته وي چې د الله د پاره نیت دی دا به خدای درست کړي او دکان کې سودا خرڅینو الته هم د خدای پاک نه غلا راخی چې دا خشي خرڅه او ته ګوره ګاټ پدیم ډیری او د زمزمکه مدن پدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیره خوشاله بني دا یو فارمولا الکه یو خبره دی لوندانو ته کومه لوندان خو پیژنې کنه لوندان نه چې دا خزي نشته چې دا خزي نشته لوندان چې بشیر جان په پکې داخلي کې په پکې نه داخل بشیر جان ته لونډه کنه او دیم لوند دی نو زموږ علما لیکي وایي چې څوک دا جمله وایي که نه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا یاده کې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فرض مانځه پسې 2 کرته یو ځل ورسره درود شریف ملګري کې وایي دله به خدای پاک ښه رشته ورکړي ښه رشته به وله خدای پاک ورکړي بشیر جانه بس په دې کار شروع کړه نن نه پس ها ویلس کرته بیا نو کار دې بیا خراب که که نه ډاکټر چې تا ته وایي ګولی یوه خوره او ته 2 خورې نو زر به سرته یو کس و نو هغه ته ډاکټر ویلي وي دا به 2 قاشقې سار خوري 2 غرمه 2 ماښام او چې کور ته راغی بوتل یې غونډ په خولې ور واړوي زه به 3 ورځې پس جوړېږم په یو ځل به یې وخورم چې نن جوړ شم نو سر یې وخوړم نو ډېر به نه وی چې کم مقدار دی هغه به وی 2 کرته به وی لکه 2 کرته دړه د اخلاصه به وی ګورې بهر کې زمارونو مونږ ټول خپل رب ته محتاج یو الله ته محتاج مونږ ډېر ګناهګار ایمان دا لرو چې زمونږ الله په مونږ مهربانه رحیم رحمان غفور ذات